سیلانیانو ته نورې اسانتیاوې برابري. د اطلایاتو کلتور سرپرست وزیر نن د بامیانو د اطلایاتو کلتور له نوي رییس سره په کتنه کې د سیلانیانو لپاره د لازمو اسانتیاوو په برابرولو، تاریخي اثارو د ساتنې او کلتوري ارزښتونو په اړه خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د اطلایاتو کلتور سرپرست وزیر بامیان یو لرغونی ولایت یاد کړ او ویل چې د نوموړي ټاکنه هم د چارو د ښه سمون او پرمختګ په موخه کړې ده. نوموړي په دغه ولایت کې تاریخي اثارو د ساتنې د بند امیر سیمه کې سیلانیانو لپاره د اړینو اسانتیاوو د برابرولو او په یاده سیمه کې د 2 هوټلونو د جوړولو ژمنه وکړه. تاسو خبرونه د زلانیوس څخه اورئ. یو نامه له افغانانو د ملاتړ لپاره مو ستراتیژیک چوکاټ جوړ کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نامه وایي د 2023 څخه تر 2025 کلونو لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې د دې سازمان لومړیتوبونه په ګوته کوي جوړ کړی دی. یو نامه د دې چوکاټ په شریکولو سره ویلي دغه چوکاټ د مخ پر ډیریدونکي محدودونکي چاپیریال ته د ځواب ورکولو په برخه کې د اسولي مرستو پر رسولو تمرکز لري چې ټول افغانان په تیره ښځې او نجونې ورسره مخ دي. د یو نامه مشرې روزا او تنبایوا په دې اړه زیاته کړې دغه ستراتیژیک چوکاټ افغانانو ته د مرستې یو پیاوړی وړاندیز دی د دوی اساسي بشري اړتیاوې په ګوته او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. د جبل السراج سمنټو پروژه کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د پروان د جبل السراج سمنټو د افرګشایي ناسته جوړه شوه. د قانون او پټرولیم وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د یادې پروژې د اکتشاف بهیر، استخراج او پروسس د پراختیا په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل. ټاکل شوې ده چې موظفه کمیټه له افرګشایي وروسته د دعوت طلب شرکتونو د پروپوزلونو او اسنادو د ارزونې په اړه خپل کار پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د جبل السراج سمنټو پروژه د څه د پاسه 200 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې سره په ورځني ډول به د 6,000 ټنو سمنټو د تولید ظرفیت ولري او زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابري. او وروستی خبر دا چې د امریکا د مالی وزیر جینټ یلن به له چین څخه لیدنه وکړي. د چین او امریکا ترمنځ د شوې موافقې له مخې د امریکا د مالی وزیر جینټ یلن به د جولای له 6 منېټې څخه تر 9 منېټې پورې له چین څخه لیدنه وکړي. د خبرونو پای زلانیوس